سلام ملګرو، راځي چې نن د کولمو د مفصلونو درد په اړه وغږیږو. نو په اصل کې هر کله چې د کولمو په بند کې پړسوب یا سوزش وي نو دې ته د کولمو د مفصلونو درد ویل کیږي. په نورمال ډول د هیپ بند له دوه برخو څخه جوړ شوی دی. یو یې د بال برخه ده او بل یې د ساکړ برخه ده. د بال برخه د فیمور هډوکي بال سره جوړه شوې ده او د ساکړ برخه د ایسیټابولم په نوم پیژندل کیږي. نو عموما دا دواړه برخې خو سره فټ کیږي او پرتله هر ډول درده حرکت پکې کیږي. خو کله چې د کارټیلیج ستونزه پیدا شي لکه هغه نرم کارټیلیج چې هډوکي ته نرمښت ورکوي کې دا خراب شي نو دا د کولمو د مفصلونو درد ته لاره هواروي. د کولمو د مفصلونو د درد نښې نښانې عبارت دي له درد، سختوالی او د حرکت کمښت په حب بند کې. اوس چې کله د کولمو د درد د لاملونو خبره کو، تر ټولو عام علت یې اوسټیو ارترایټس یا د عمر له امله رامنځته کېدونکي ارترایټس دی. لکه څنګه چې موږ د زنګون په بند کې د مفصلونو درد لرو، موږ هم د کولمو په بند کې د مفصلونو درد کولی شو. دوهم تر ټولو عام لامل د فیمورل سر او واسکولر نیکروسس دی، په کوم کې چې د فیمور سر یا د کولمو د بند د بال برخه ته د هډوکي رسول کمیږي او دا د سقوط لامل کیږي او په پایله کې د کولمو د بند د مفصلونو پړسوب. دریم تر ټولو عام التهابي شرایط دي لکه روماتایډ ګرثریت. ځینې وختونه د مفصلونو پړسوب د یوې لویې پیښې وروسته هم پیش کیدی شي لکه د کولمو ماتیدل یا بې ځایه کیدل یا د غضروف نیمګړتیا. ډیر کم دا په داسې حالاتو کې هم رامنځته کیدی شي لکه د کولمو د بند انتان. دا کیدی شي د تب د مرض یا د بندونو د نورو انتقاناتو له امله وي. ځینې نور نادر لاملونه پکې شامل دي لکه انکیلوزینګ سپونډیلایټس، ګاوټ یا د کولمو د بند د ودې نیمګړتیا. کله چې یو ناروغ د کولمو د مفصلونو له درد ښه کړيږي، تر ټولو عام نښې چې ناروغ ورسره مخ کیږي د ګریوین یا د کولمو د مخ برخې درد دی. یعنی د کولمو د بند مخکینی برخه دردناکه کیدای شي. دا درد کیدای شي ته ورانی پورې خبر شي یا کله ناکله تر زنګون پورې هم برسېږي. دوهم تر ټولو عام دلیل دا دی چې کله ناروغ سحر له خوبه پاتې د کولمو په بند کې سختی وي. ناروغ ته په ګرځېدل ډیر مشکل لې کیدای شي ښکاره لنګونه هم موجود وي. وینې ختل هم ډیر دردناک کیږي. همدا راز د کولمو د بند حرکتونه په ټولي کې کمیږي لکه چې وغواړئ چې پر سوپا داسې کینئ چې په خمو تاو کړي وي، دا هم ډیر دردناک کیدای شي. په ورستیو قضیو کې کله چې د هډوکي سقوط وي ممکن د غړو په اوږدوالي کې هم توپیر شتون ولري. دا په دې معنا ده چې یو پښه ممکن د بل لاس په پرتله لنډه شي. نو هر کله چې موږ د کولمو د مفصلونو د دې حالت سره مخ کیږو، درملنه یې تل د پیل لپاره غیر جراحي وي. موږ لومړی د درد ضد درملو، د عضلاتو آرامونکو یا د التهاب ضد درملو سره پیل کو. موږ له ناروغ څخه غوښتنه کوو چې فزیوتراپي سره یوځای شي او تمرینونه وکړي. د ژوند طرز بدلون د وزن کمولو کې هم مرسته کړي. یا ناروغان باید د پګو په اوګوړو کې ناست یا سکوټینګ په څیر فعالیتونو څخه ډډه وکړي. ورسته لکه څنګه چې ناروغي وده کوي، موږ ممکن له ناروغ څخه وغواړو چې د پښو د مرستې څخه کار واخلي. په هغه حالاتو کې چې د ښې فزیوتراپي، درملو او د وزن کنټرول سره شیان ښه نه کیږي، نو موږ کولی شو له ناروغ څخه وغواړو چې د هیپ د بدلولو جراحي ته لاړ شي. معمولاً د هیپ د بدلو په جراحي کې موږ زیانمن شوې برخه بدلو. دا په دې معنا ده چې موږ بال او ساکټ هم بدلو. نو په طبي لحاظ موږ کولی شو وایو چې موږ زیانمن شوی بال کوم چې د فیمورل سر دی د یوې برخې لخوا بدلو او موږ زیانمن شوی ساکټ چې ایسیټابولم دی د بلې برخې سره بدلو. د هیپ د بدلو لپاره د مصنوعي غاړو مختلف ډولونه شتون لري. معمولاً د هیپ د بدلو جراحي شاوخوا 2 ساعته وخت نیسي او ناروغ باید د 3 ورځو لپاره په روغتون کې وي. نو که تاسو د کولمو د مفصلونو له ناروغي څخه رنځ وړئ، اندېښنه مه کوئ. خپل ډاکټر ته مراجعه کوئ. هغه به هڅه وکړي چې تاسو د کولمو د مفصلونو د ناروغي لامل پیدا کړي او هر څه چې لامل وي هغه به تاسو ته د هغه مطابق درملنه وکړي. تاسو ته د زړه له کومې نیکې هیلې.